دویم منافقت ده. منافقت چې چا کی دا سبب د عذاب ده. الله د منافقان مبارک فرمایي ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم أخير كوي سنعذبهم مرتين. قتادة رحمه الله فرمائي دي منافقين تيو سزا الله دنيا کی ورکی بلو دا عذاب دا قبر ده. ربيع بن أنس رحمه الله غم دا تفسیر کن دې د وجنه چې چا کې منافقت د منافقت خوې نه د منافقت کارونه سره داغې نه ځان وساتي ځکه دا سبب د عذاب نه انسان په دې باندې گرفتار کی کله چې انسان کې یو عملي دا عمل مطابق د سره معامله کی انسان کې دروغ موجود دي د دروغ سزا باخلي انسان کې جدل موجود دی او هغه کې مخاصمه کې او جنجال کې تنزل کوي نو دا په دې ته د دې سزا ورکول کیږي یا دنیا کې یا آخرت کې نو دا رقم وعده خلافی پکې موجوده ده د امانت خیانت پکې موجود ده نور ډېر اعمال له ذکر کې سستی ده د الله په عبادت کې سستی ده مانځ کې سستی ده ډېر ځات علامات د منافقت چې د قران او حدیث ذکر کړي موږ ودا سي دینه توبه وباسو عزتمند دا سبب د عذاب ده کې وسړی په ځان باندې دای پیرزو کیږي سبا لازم ورکېږم او زه به ځان له خاورو کې پروتم او کومه باندې په خاور راړول کیږي تیږي برابر باندې راړول کیږي زما بچه پکاريږي دا عمل به زما پکاريږي دا کم دروغ چې زنن سبا وایم دا کم دوکه چې کومه دا کم غیبتونه چې روان دي زما داخلينه دا کم ناروا چې کومه دا کم ظلم چې کومه دا ټول ما عزتمند دا زمونږ استاد لپاره بمونه دي ځان تم خپل یقین خپل ځان په دې باندې هلاکم د الله په خبره او د رسول په خبره باندې یقین نه کول باغی عمل نه کول زما عزتمند د ځان خسران ده د ځان تاوان ده منافقت دویم سبب ده د عذاب د قبر کې وسړی دا غواړي چې رزو د قبر د عذاب نه الله ما بچ کی نه د منافقت د خوین نه ځان وسات ایږي چار خوې د هر خصلت چره قران کې چار یو ذکر ده حدیث کې چار یو ذکر ده هغه یو یادو او دا غي نه ځان ساتو چې الله د دینه مې وسات د دینه مې لری کې دا خوې کما کیم څنګه اندازه کې به ما کی یا الله ته مې اخلاص ځکه هدایت د الله په لاس کې د گمراهی د الله په لاس کې